په هرات کې د یوې خیریه مؤسسې لخوا د ښوونځي د پرانیستلو مراسم. دا ښوونځی چې د بېوزلو او اړمنو ماشومانو لپاره وړیا زده کړې وړاندې کوي د 500 کسانو ظرفیت لري. بیشترن اکثرا یعنی بالای 90% اینا بی‌وضاحت کسایی بودن که اینا تعداد از سر چهارراه که دستفروشی میکردن یا گدایی میکردن از موترها و از مردم سر چهارراه اینا جمع آوری شدن و تعداد دیگه هم از کسایی که بی پدر ندارن به حساب مشکل دارن یا مشکل درسی دارن یا خانواده اینا نمیتونه بچه خود به خاطر پول به مکتب بکنه و به داخل خانه نه اینا رو همه جمع آوری میکنه. تا فعلا 500 نفر ما ثبت نام کردیم راجستر کردیم که افزایش پیدا میکنه تا ان شاء الله که بالای 1000 تا 2000 نفر بشه. د زده کړې سربیره د زده کوونکي به وړیا قرطاسیه کتابونه او جامې هم ترلاسه کړي. د مسؤلانو په وینا د دې ښوونځي د کچې لوړولو سره به په راتلونکي کې د زده کوونکو شمیر 2000 ته ورسیږي. اهمیت این موضوع در بین جامعه میتونه که در قسمت تعلیم و تربیه، در قسمت ایجاد فضای اشتغال زایی در آینده برای طبقه فقیر جامعه میتونه کمک و مفید و مثمر باشد. ویل کېږي چې دې بنسټ شاوخوا $1,000,000 د ماشومانو او ځوانانو لپاره د تعلیمي مرکز، ښوونځي او پوهنتون د جوړولو لپاره ځانګړي کړي دي.